د فلم په شروع کې موږ یو سړی ګورو چې لاغي ایډي نوم وي او دا سموده پیله په فوج کې کیپټن وي خو اوس دا بیروزګار وي او نوکرۍ په تلاشي اخوا د خوا ګرځيږي او دا یو ورځ یو کمپنۍ د زی او الته اپلای کوي او لاغزي مالک وته وی چې ستاله لپاره موږ سره هیڅ کار نشته او دا هر قسمه کار لپاره تیار وي خو بد قسمتي دي داوي چې ته کار نه ملایويږي ولې چې دی یو لور یو خزوي او دا هر قسمه کار کولو لپاره تیار وي کله چې دا هغه بلډینګ نه روزي نو هغه خزو پسې راشي او ته وی چې خوا کې کمزې کې بلډینګ دی هغه ته سکیورټي کارت پکار دی او ته وی چې هغه تنخواه کم ورکوي خو بیا هم دغه یو کس پکار دی بل خو ته موږ امریکایان فوجین ګورو چې هغه یو ماشومي حفاظت کوي او دغه ماشومي جیمی نوم وي جیمی عدالت کې یو کمپنۍ خلاف بیان ورکوي کوم چې غلط فلمونه سازي او دغه فوجین دا ماشومه یو محفوظ ته روانه کړی وي خو په لار کې پیسه خلک عمله وکړي دا ټول فوجین ولي او یو فوجي دي ته و چې ځنګل ته وتښتېږه او ځان پټ کا او په خپل هغه بدمعشانو سره په جنګ شي او بدقسمتۍ سره یو ډز ولېږي او مړ شي خو هغه ماشوم هلته نه وتښتېږي بل خواته ایډي خپلې ښځې ته ټلیفون کوي او ورته وایي چې ماله کار میلاو شو او بیا یو شپه هغه بلډینګ ته کار ته لاړ شي او وینس دا دننه بوزي او نورې ملګرو سره ملاوي چې د هغې روبي جون او وینس نوم وي او بیا ورته خپله وردي ورکوي او هغه بلډینګ کې دننه ګرځوي ایډي په هغه مال کې ټوله شپه ګرځېږي بیا بهر نه څوک په تیزه تیزه دروازه وایي دا بل څوک نه جیمي وي کوم چې هغه خلکو نه تښتېدلي وي او دغه مال ته راغی ایډي په منډه هغه دروازه کولاوي او جیمي دننه راولي خو دغه دوران کې د هلته کې بېهوشه شي لیډي نورو ملګرو پولیس ته ټلیفون کوي خو له هغې سیګنل نه وي خو لږ ساعت پس هلته کې یو سړی راځي چې له هغې چارلي نوم وي او په دروازه ودرېږي او ورته وایي چې زه د جیمي پلار یم وینس هغه نورو ملګرو ته وایي چې جیمي بار راوله خو ایډي دلته کې په دغه سړي باندې شک شي او جیمي چې کله دلته راغلی وه نو هغه ډېره زیاته یېرېدلې وه او داسې معلومېږي چې دې په څه څوک شوي وو او دغه دوران کې جیمي هم هغوی راولي خو کله چې جیمي دغه سړی وګوري هغه ډېرې زیاته چغې نارې کړي او ورته وایي چې ما دغه سړي نه بچ کوي ایډي چې کله دا وګوري نو هغه پوه شي چې کیسه څه ورانه ده او هغه زر هغه دروازه بنده کړي او هغه سړی دننه پرېنږدي چارلي د دغه جینۍ پلار نه و بلکې له هغه کمپنۍ مالک و کوم چې د دې خلاف ګواهي ورکوله او چارلي غوښتو چې دغه جینۍ زر ته زره دا مړ کړي خو چارلي دلته کې ډېرې زیاتې پیسې وروړي او وینس ته یې ښیي او دې ته لالچ ورکوي چې ما دننه پرېږده خو ایډي دلته کې دا سړی وښي او داسې کولو نه دا ایساروي او چارلي دلته نه ځي او ورته وایي چې دا کوم کار تا وکړو دې لپاره به تاله سزا میلاویږي ایډي بیا دننه مال ته راځي او هغه جینۍ پسې ګرځي کومه چې پټه شوې وي او دغه ماشومه بار راځي او ایډي نه وایي چې ما سره واده وکړه چې ما به دا خلکو ته نه ورکړې ایډي دلته دې سره واده وکړي او نورو ملګرو سره میلاو کړي او د ایډي یو ملګری دوی ته د دې پلار باره کې کیسه کوي چې کوم به دغه خلکو سره به پخوا کار کولو او غلط فلمونه به جوړولو خو هغې نه پس ته به دې انکار وکړو دغه کمپنۍ سره کار کولو نه په کوم باندې چې چارلي هغه رونیوله او مړ یې کړو او دا هر څه جیمي مخامخ وشو او ځکه پولیس غوښتو چې دغه جینۍ پټه کیږي او هغه لاړه شي او په کوټ کې د دې خلکو خلاف ګواهي ورکړي او له خپل پلار بدله واخلي ایډي دا یو پټې کمرې ته راولي او هلته یې کښېني او ورته وایي چې هر څه وشي ته به دروازه نه کولاوې بل خواته وینس او هغه سیکورټي ګارډ ډېر زیات وېرېدلي وي ولې چې چارلي دوی ته دمکي ورکړې وي او چې کوم خلکو په پولیسو باندې حمله وکړه او هغې مړه کړو نو موږ هغې مخامخ څه شی یو خو ایډي یو فوجي پاتې شوي وي او دې په مخامخ باندې ډېرې زیاتې حادثې شوي وي او دا دلته کې بالکل هم نه یېرېږي او بیا ایډي دلته کې یو پلان سازي او دا ملګرو سره یوځای کېږي او دلته کې واړه واړه بمونه سازي بل خواته چارلي او له هغې ملګري په هغه بلډینګ باندې حمله کوي او په ګیټ راننوځي څه خلکه بره په چتونو راننوځي او څه شاته په دروازو باندې کوشش کوي خو ایډي او له هغې ملګري هم چانه کم نه وي او دغه خلکو سره مقابله کوي او دا دننه راتلو نه منې کوي خو هلته کې یو کس راشي او په وینس باندې حمله وکړي خو شاته نه پرې روبي راشي او دا سړی هلته کې مړ کړي ایډي دلته کې پلان سازي او دغه دریو ملګرو ته وایي چې تاسو به له مال په غټې دروازې ودرېږئ او جونې ته هم یو کار په حواله کوي که څه خطره شي نو دغه بیټري به ته خوځي او موږ ته به اشاره راکړي بل خواته جیمي هم بار روزي او هغه غواړي چې زه تاسو مدد وکم بل خواته چارلي د هیکرو په مدد باندې هغه ټولې دروازې خلاصې کړي او دننه راشي جیمي هم خپل ریموټ کنټرول ګاډي سټارټوي او چارلي مخامخې وړي او هغه ګاډي پسې هغه بدمعشان کوي او هغه ځای ته راوړي کوم ځای کې چې بمونه وي او چارلي هم دلته کې خپلو ملګرو ته اډر ورکوي چې څنګه جیمي وګوري ډایرکټ یې مړه کوي او کم کس چې هم لږه غلطي وکړه نو له هغې ټول خاندان به زه مړ کومه روبي هم خپل تیر کمان راخلي او په هغه بدمعشانو باندې ګزارونه کوي خو هغې سره تومانچه او اسلحه وي او د یې په مقابله کې هېڅ هم نه وي او دغه دوران کې روبي هلته کې ډېره زیاته زخمي شي
میسن دلته کې خپل تمانچه راخلي او دوه کسان مړ کوي او هغې نه غټې تمانچې اخلي او ځان سره ږدي. بل خواته ایډي هم خپلو ملګرو ته تپوس کوي چې تاسو څنګه یې، خو هغې ورته وایي چې موږ ټول ټکي یو او دا بار وځي او میسن نه یو تمانچه اخلي، خو هغه بدماشان دا ګوري او دا ته منډه کوي او یو ځای کې ترې ځان پټوي. بیا هلته کې یو پولیس ګاډی راځي او هلته کې ګش کوي. ایډي چې کله جوني ته وایي چې اشاره راکړه، خو له هغې ټارچ دلته کې خرابه شي، خو جوني هلته کې منډه کوي او پولیس ته حل وایي، خو بر نه یو شوټر دا وګوري او بر نه پې ډز وکړي او دا په مکماني مړ کړي. بیا ایډي ټولو ملګرو ته وایي چې لاندې تاخانې ته راشئ. ایډي هلته کې په یو کس ټوپ کوي او هغې نه تومانچه اخلي او په هغه تومانچې باندې له هغې نور ملګري مړه کوي، خو دې ته دا پته نه وي چې چارلي دا ټوله کیسه په کیمرو باندې ګوري. وینس او روبي چې کله تاخانې ته راځي نو هلته کې ډېر زیات بدماشان دې پسې راځي. روبي دلته کې مخامخ ورځي او وینس ته وایي چې ته دلته نه وتښتېږه. هغه نور بدماشانو ته له میسن باره کې هم پته لګي، خو ایډي هلته کې رامنډه کوي او هغې سره مقابله کوي او دغه شانتې ایډي او له هغې ملګري هغه تاخانې ته دننه ننوځي او پټ شي. چارلي چې کله په کیمرو باندې خپل کسان ګوري چې هغه مړه کېږي نو ډېر زیات غوسه شي او په خپله میدان ته راتلو فیصله کوي. روبي هلته کې ډېر زیاته زخمي وي او هغې نه ډېره اینه بهیږي او هغه په موقع مړه شي. وینس هلته کې ډېر زیات جاړي ولي چې هغې روبي سره ډېره مینه کوله. ایډي جیمي یو کمرې ته بوځي او هلته کې دې ته یو بالوګی ورکوي او ورته وایي چې دې کې دننه یو تومانچه ده. جیمي ایډي ته وایي چې کله نه زما پلار مړ دی زه دغه بدماشانو نه هر ځای کې پټېږم او زما ژوند ډېر په عذاب کې دی. ایډي چې کله دا وړي هغه ډېر زیات خفه شي او ورته وایي چې کله پورې زه ژوندی یم تا مانه به هېڅ هم نه کېږي. میسن هلته کې په کیمرو کې ګوري چې لږ ساعت پهله دغه مال ته یو فوجي ګاډی راغلی و او ایډي هم په کمرې کې ګوري چې له چارلي ګاډی هلته کې ولاړ وي. چارلي یو هیکر په مدد دغه پته لګوي چې ایډي او له هغې ملګري کوم ځای کې دي. بیا ایډي ته دغه پته لګي چې دغه هیکر زموږ موبایلونه بند کړي دي او نیټورک یې ترې غیبي کړي دي چې موږ پولیس را خبر نه کړو. بل خواته ایډي د شاته په دروازه ځي او هغه فوجیانو سره ملاویږي او ورسره وینس ته تومانچې ورکړي او ورته وایي دغه دروازې بهر کښېنه. خو ایډي چې څنګه دلته نه لاړ شي هغه بدماشان په دغه دروازې باندې حمله وکړي او وینس دې سره یوازې جنګېږي. بل خواته هغه فوجین ایډي رونیسي او په دې باندې تومانچې او ټوپکې ونیسي او ورته وایي چې ما خو جیمي اغوا کړی نه، زه خو د دغه بلډینګ سیکیورټي ګارډ یم. او بیا ایډي میسن ته خبر ورکوي چې جیمي بار راوله. بیا هلته کې ایډي له یو کس غوږ لاندې یو ټیټو ګوري، په کوم باندې چې دا پوه شي چې دا سرکاري خلک نه بلکې دغه چارلي ملګري دي. خو اوس ډېر ناوخته شوي وي او دغه دوران کې میسن او جیمي بار راغلي وي او دغه بدماشان هلته کې په میزه باندې ډز یې وکړي او هغه مړ کړي. جیمي چې کله دا وګوري هغه هلته نه په منډه لاړه شي. وینس هم هلته کې یو ځل بیا راځي او هغه بدماشانو سره جنګېږي، خو دا هم ډېر زیات زخمي شوي وي او په ډز لګېدلي وي. ایډي دلته کې جیمي ته وایي چې چا سره رابطه وکړه او مدد وغواړه، خو دوی ته پته نه وي چې چارلي د دې دا ټولې خبرې اوري. جیمي چې کله دې ته خپل لوکیشن وښیي نو چارلي هلته کې هغه کسان ایډي پسې ولېږي او خپله جیمي پسې لاړ شي. او دې نه پس ته ایډي یو تکړه سړي سره لاندې وځي او دوی دواړه هلته کې په جګړه شي، خو ایډي په دې باندې تکړه وي او دا سړی یې رونیسي او ویې وښي. ایډي هلته کې په یو سکوټر باندې کښېني او ډایرکټ بار وځي او هغه ګاډی ولي کوم کې چې دوی ټول ناست وي، په کوم باندې چې دغه ګاډی مکمل تباه شي او هلته کې یو کس راشي دا یې مړ کړي. خو دې نه پسه دا هلته کې هغه شوټر سره هم لاندې وځي کوم چې له چت له پاسه ناست وي او ډېر مشکلاتو نه پس هغه هم مړ کړي. بل خواته چارلي هلته کې جیمي پسې ګرځي او دا یې په یو کمره کې را پیدا کړي او هغې سره خبرې شروع کړي او ته وایي چې کله ما ستا پلار مړ کړو زه هم ډېر خفه وم، خو که ته خوله بنده کړي نو زه تا پرې غوستی شم. جیمي بیا هغه کمرې نه بهر تښتي، خو چارلي هم ډېر هوښیاري او دا را پیدا کړي. او دا هلته کې جیمي مړه کولو ولا وي، خو دغه دوران کې هلته کې ایډي راورسي. چارلي یو ځل بیا ایډي ته له پیسو لالچ ورکوي او ورته وایي دغه خبرې نه وروسته شه او که تا زما خبره ونه منله نو ملګرو به شانتي به دې مړ کړمه. خو ایډي د دې د دمکیانو نه بلکل هم نه یېرېږي او دې چې کومه واده جیمي سره کړې وه هغه پوره کوي. جیمي بیا هغه بالو کې چې کومه تومانچه وي هغه روکاږي، په کوم باندې چې چارلي ډېر ویریږي او ایډي هم هغه تومانچه راواخلي او ډایرکټ یو ډز په سر باندې ولي او په موقع باندې مړ کوي. او آخرکار دوی هلته کې پولیس ته ټلیفون وکړي او ډېر زیات پولیس راشي. تلو نه پهله جیمي ایډي ته غاړه ورکړي او له هغې شکریه ادا کړي او له ایډي هغه ملګری وینس هم په امبولانس کې هسپتال ته ورسوي.
جیمی هم ایډي ته اسپیټال ته راځي او ته وایي که ته چیرې نه وي نو زه به اوسه پورې مړه وې. او دې سره زموږ دغه فلم ختم شي نو دغه فلم ضرور لایک کړئ او سبسکرایب کړئ.